अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسف زی کتونکو په نننی ویلاګ کې باز په درې موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو نه اول په کابل کې د پاکستان او افغانستان اعلی سطحي اهم ترین مذاکرات تر سره شوي دي په دې کې د افغان کډوالو د بېدخلۍ متعلق هم خبره شوې ده او دغه رنګ د تحریک طالبان پاکستان او یو شمېر نور د ترهګر تنظیمونه چې کوم دي په هغې اړه خبره اتره شوې ده د دې نه علاوه حکومت پاکستان په دې فیصله باندې کلک ولاړ دی چې پی یو آر کارډ لرونکي افغان کډوال یعنی 13 جون پورې د هغوی لپاره مهلت دی په دې فیصله باندې پاکستان کلک ولاړ دی او دغه رنګ امریکې ته تلونکي هغه خصوصي افغانان چا سره چې امریکې او دغه رنګ یورپي ملکونو واده کړې وه چې دوی به امریکې ته لیږلي شي دوی د امریکې او د امریکې د اتحادیانو خدمت کړی دی په افغانستان کې د دوی په ایکسټنشن یعنی د دوی لپاره توسیع نه ورکولو فیصله شوې ده او ویلي دي که دغه متعلقه ملکونو دوی اکسپټ نه کړل نو 13 اپریل پورې د دوی لپاره مهلت دی د دې نه علاوه زه بل ذکر وکوم چې هغه افغانان د چا چې په پاکستان کې ودونه شوي دي یعنی هغه افغان نارینه چې د پاکستاني زنانو سره ودونه شوي دي هغوی په باقاعده توګه د پاکستان نه د شهریت یعنی د پاکستان د شهریت غوښتنه کړې ده دې لړ کې لاهور های کورټ کې همترین کیس لګېدلی دی په دې اړه به زه خبره کوم خو د ټولو نه مخکې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ او دغه رنګ په کمنټ باکس کې خپل تاثرات درج کړئ چې ما ته پته لګي چې ستاسو په دې کرنٹ افیرز باندې یعنی په حالت حاضره باندې ستاسو تاثرات او آراء څه دي کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز به کوم وزیر خارجه اسحاق ډار د کابل دوره کړې ده یو ورځنۍ او په دې کې ګڼ شمېر معاملې د افغان چارواکو سره ډسکس کړي دي په یې کې بارډر منیجمنټ تجارت ټرانزیټ ټریډ او دغه رنګ یو شمېر نور یعنی د افغان کډوالو مسله په دې کې سرفهرست وه دا معاملات په دې کې ډسکس شوي دي زه به آغاز کوم چې وزیر خزانه اسحاق ډار په کابل کې اهم ترین پریس کانفرنس کړی دی او هغه واضحه کړې ده چې افغان کډوال څوک چې په پاکستان کې ژوند کوي که هغه ای سی سی کارډ لرونکي دي که هغه غیر قانوني افغان کډوال دي د هغوی د انخلا یعنې د بېدخلۍ د عمل به جاري وي او دې لړ کې مزید توسیع نشو ورکولی خو حکومت پاکستان مکمل کوشش کوي چې د دې کسانو باعزته واپسي په عمل کې راشي د دې نه علاوه په کابل کې هغه د افغان خارجه وزیر امیر متقي سره د وفودو په سطح باندې مذاکرات کړي دي او د دې نه علاوه د افغانستان وزیر اعظم ملا حسن اخوند سره او دغه رنګ یو شمېر نور افغان چارواکو سره او افسرانو سره ملاقاتونه شوي دي په دې ملاقاتونو کې بارډر منیجمنټ څنګه چې ما ذکر وکړ تجارت ټرانزیټ تجارت او د دې نه علاوه اهمترین خبره په دې مذاکراتو کې چې کومه ډسکس شوې ده هغه د تحریک طالبان پاکستان څوک چې په پاکستان کې دهشتګردي کوي او دغه رنګ بلوچستان لیبریشن فرنٹ یعنی بی ال ای چې کوم ده هغې ویل کېږي چې د هغه خاورې نه اکټیو دي په دې اړه هم مذاکرات شوي دي خو افغان حکومت اگر چې دا مسله حل کولو نه انکار نه دی کړی خو ولې مزید وخت یې غوښتلی دی او ویلي دي چې په دې معامله د دوی ته مزید وخت ورکړی شي چې د دې ایشو چې کوم دی حل راوباسلی شي کتونکو د وزیر خارجه اسحاق ډار دا دوره چې کوم ده ډېره زیاته اهمترین ده ځکه چې د 2021 نه اکتوبر 2021 کله چې د هغه وخت وزیر خارجه شاه محمود قریشي د کابل دوره کړې وه د هغې نه را په دې خوا د پاکستان هیڅ یو خارجه وزیر د کابل دوره نه ده کړې تقریبا دغه 4-5 کاله د دې جوړیږي خو د دې نه علاوه هند رباني کار څوک چې وزیر مملکت وه د خارجه امورو هغه کابل ته اگر چې تللی ده خو د پاکستان چې کوم پروپر وزیر خارجه دی هغه د کابل دوره نه ده کړې د دې نه علاوه وفاقي حکومت دا فیصله کړې ده چې پی یو آر کارډ لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې چې کومه سټې ده هغه 13 جون پورې ده او په دې کې به مزید توسیع نشي کولی کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په پاکستان کې تقریبا 14 لکه پی یو آر کارډ لرونکي افغان کډوال دي دا رجسټرډ افغان کډوال دي دا هغه کډوال دي د چا رجسټریشن چې د یو ان ایچ سی آر سره شوی دی او ویل کېږي چې تقریبا 14 لکه پورې افغان کډوال موجود دي یعنی پی یو آر حامل کارډ لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي کتونکو اهمترین ایشو په دې کې بله دا ده چې کله د افغانستان د امریکې انخلا کېدله نو په هغه افغانان چا چې د امریکې سره کار کړو هغوی ته خپل سروسز ورکړو تقریبا 40,000 افغانان دي چې هغوی پاکستان ته راغلي دي او د دوی سره امریکې واده کړې ده چې تقریبا 25,000 به دغه کډوال امریکا قبول کړي او امریکې ته به د خصوصي ویزو د لارې په امریکا کې ریسیټل کړي شي دغه رنګ کینیډا تقریبا د 9,000 پورې واده کړې وه چې به دغه کډوال یعنی افغان کسان به دوی کینیډا ته لیږي د دې نه علاوه 6,000 پورې اسټرالیا واده کړې وه چې هغه افغانان چا چې
د نیټو سره یا د نان نیټو هیوادونو سره په افغانستان کې مرستې کړې وي د هغوی لپاره تقریبا استرالیا 9000 اعلان کړو چې دغه کسان به په استرالیا کې راځي کولی شي. د دې علاوه استرالیا او جرمني تقریبا 6000 پورې د افغانانو یعنی هغه افغانان څنګه چې ما ذکر وکړ چې هغوی په افغانستان کې د غیر ملکي فوجیانو سره خدمات تر سره کړو چې دوی به جرمني او یوکې کې ریسټل کولی شي. نو دغه هغه افغانان دي چې د دوی کیسز دا مهال پینډینګ دي د مختلفو امبیسیز سره ویل کېږي چې تقریبا 1400 یا 1900 پورې د پاکستان نه اگر چې دوی وتلي د مختلف هیوادونو ته اوس هم په مختلفو امبیسیز کې د دوی کیسز پینډینګ پراته دي. کتونکو چې کله په افغانستان کې امریکا موجود و او بیا معاهده وشوله قطر لوزنامه او د هغې په نتیجه کې د امریکې انخلا وشوله نو بایډن انتظامیه دا وعده کړې وه چې تقریبا دغه 600,000 چې کوم ریلیټیولی تعلیم یافته افغانان دي دوی به په امریکې به شمول مختلف هیوادونو کې سیټل کولی شي. خو چې کله بیا ټرمپ راغی نو ټرمپ د ایگزیکټیو اډر په نتیجه کې دا اعلان وکړ چې به هغوی به ټول غیر ملکي تارکین وطن چې کوم دي هغوی به د امریکې نه ایکسپیل کوي او مزید به پرېږدي نه. یقینا چې دې پالیسۍ افغان کډوال هم ډیر زیات متاثر کړل او تقریبا د انخلا وروستو چې امریکې ته څومره تللی دي ویل کېږي چې تقریبا 1.5 لک پورې افغان کډوال دي افغان شهریان دي او د هغوی فیملیز دي ماشومان دي هغوی په امریکا کې دي او ویل کېږي چې هغوی ته تقریبا 1 هفته مهلت ورکړی شوی دی چې دوی د امریکې نه لرې کړی شي. ټرمپ انتظامیې دا معامله چې کوم دا ډېر زیاته ظالمانه ماته ښکاري. کتونکو د پروګرام په اخري برخه کې به زه یو انټرسټینګ سبجیکټ دی اگر چې د دې ذکر کوم چې هغه افغانان د چا ودونه چې په پاکستان کې شوي دي یعنی هغه افغان نارینه چې د پاکستاني زنانو سره ودونه شوي دي د هغوی دلته کورونه دي کاروبارونه دي بچي شوي دي هغوی هم دا خطر محسوسوي چې د پاکستان نه بې دخل نه کړي شي ځکه چې دا به د هغوی لپاره ډېره لویه المیه ثابت شي ځکه چې ښځه به په پاکستان کې او نارینه به افغانستان ته ځي نو هغوی دا ګڼي چې دا زموږ لپاره ډېر عجیبه غوندې ده. نو دې لړ کې یو افغاني لاهور های کورټ کې یو کیس جمع کړی دی او ویلي دي چې یعنی غیر ملکی جینۍ چې د پاکستانی هلک سره واده وکړي نو هغه جینۍ ته د پاکستان شهریت ورکولی شي او نور ضروري دستاویزات ورکولی شي ولې هغه غیر ملکیان یا هغه افغانان چې په پاکستان کې ودونه شوي وي نو هغوی ته هغه حقوق نه ورکولی کېږي یعنی کوم حقوق چې هغوی ته ورکول پکار وي یعنی شهریت د هغوی مطلب و چې هغوی ته شهریت نه ورکولی کېږي. کتونکو لاهور های کورټ دا کیس اگر چې لګولی دی لارجر بینچ استدعا کړې ده لاهور های کورټ چې کوم دی ویلي دي چې په دې دپاره به لارجر بینچ قایمولی شي او یقینا چې دا کیس په مخ پر وړاندې بوتلی شي. خو زه به لږ ذکر وکړم چې دې کې استدعا شوې ده دغې چې کوم افغانۍ دی د استدعا کړې ده چې تقریبا په سوونو هغه افغانان دي د چا ودونه چې په پاکستان کې شوي دي نو دوی دا استدعا کړې ده چې پاکستان سټیزنشپ اکټ چې کوم دی د 1951 دا د کله د وګرځولی شي او دوی ته د شهریت ورکړی شي ځکه چې د دوی بچي دلته دي دوی افغانستان ته تللی نشي. کتونکو پیښور های کورټ هم د افغانانو حوالې سره یو فیصله ورکړې وه په دسمبر کال 2023 کې یعنی چې هغه افغانان په پاکستان کې د هغوی ودونه وي دلته لوکل زنانو سره ودونه کړي وي نو د دوی لپاره پیښور های کورټ هم یو حکم جاری کړو چې پاکستان اوریجن کارت د دوی ته جاری کړی شي. پاکستان اوریجن کارت یو داسې کارت دی چې افغانان کولی شي چې به په پاکستان کې فریلی موومنټ وکړي یعنی د یو ځای نه بل ځای ته تګ وکړي یا که افغانستان ته ځي نو بغیر ویزې تللی شي او که په پاکستان کې وي نو بغیر یعنی لامتناهي ټایم پورې دوی په پاکستان کې قیام کولی شي. خو دا یو بیل سټیټس دی دا یو پراپر شهریت نه دی که شهریت ورکړی شي نو دا مسله به حل کړی شي ځکه چې دا یو اخلاقي تقاضا هم ده چې به که پی او آر کارډ لرونکي دي که ای سی سی کارډ لرونکي دي که غیر قانوني افغان کډوال دي که هغوی وطن ته لاړ شي هغه بیل کیس دی. خو د دې کسانو ودونه شوي دي که دوی افغانستان ته ځي نو دا به ډېره عجیبه غوندې المیه وي چې ښځه به یا فیملیز بچي به په پاکستان کې وي او دغه تن به کړېږي او افغانستان ته به ځي راځي ویزې به نه وي کي نو دوی لپاره دا یو ډېر زیات عجیبه ماحول په وجود کې راځي. نو لاهور های کورټ دا کیس لګولی دی اوس په کتلی شي چې به په دې کیس کې څومره پرمختګ کیږي او زه امید لرم چې څنګه پیښور های کورټ د پاکستان اوریجن کارت د جاری کولو فیصله کړې وه کال یو نیم مخکې د دې کډوالو لپاره نو لاهور های کورټ به هم د دې په حق کې فیصله وکړي ځکه چې دا یو ایکسکلوسیولی یو انساني مسله ده. کتونکو هم دا و د نننۍ ورځې همترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ د الله په امان.